السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور نوم دې سره شایاب نایاب شایاب د کوم ځای شایاب د چارسدي تورمزو. دلته څه کار روزګار کې دلته جی بس رکشه چلو مزدوری کوو. رخصال دنه چلی دا په خورې رکشیدا دلته کې چلی دا دلته چلی او خدای دوه شایاب چې موجوده حالات کم روان دي. یو وزیر اعلی لر کو د بل راوستو تیر وزیر اعلی نه خوشاله وي یاره بس دا هټول یو شیر نو غم د پی ټی آی وزیر اعلی ګنڈا پورو خاصه د بنگلاديش خو نو چې دوی دا بل لا وستو هم خو غټ غلو ده دغه نه غټ بل غټ غل لا وستو نو خبرې خو د کار نه کوي. اسی دوزی ولې سکارنامه ګوره چرته یې کالج جوړ کړي یونیورسيټي جوړ کړه عوام له څه کړي ریسم لري کړي واسه چې داخله کو پسیر یو چغي سوري وایو تاسو د چاسدي چې کوم ایم پی ای دی تر اوسه پورې علاقې کې څه کارونه شوي دي یاره سیم لري کړي زمونږ په 400 کې چې کم ان پی کم کارونه کړي ری بس هغه دی یونیورسيټي مغوي جوړ کړي کالجونه مغوي جوړ کړي هسپتالونه جوړ کړي سکولونه جوړ کړي ری دا غینه بعد بیا څنګه نه چې نوې وزیر اعلی راغلی د سره د خیبر پختونخوا حالات ټیک شي یس کله نه ټیکيږي نه ټیکيږي دا خو دوی ټول یو خلک ته کنه نو نورم د عمران خان وزیر اعلی غانو دام دی دا ډېر په سوچ سمجھ سره راوسته دی و چیرې دا به کارونه وکي دا به چې کم د صوبې د ترقی ورکی دا به ته مو وینې او زه به مو وینم دا کار وکړه چې تاسو وې نشي کولی نشي کولی دا کار پورځي خو سټک نه خوشاله وي یا پرویز خټک لا بیا هم سره گزاره کړې و محمود خان مزه هټول یو شیر یار تاسو وای چې ګنڈاپورم یو شی ټول ډېر غټه دوی وکړي کنه تاسو وای چې دا پوره نه کی نه نشي مړ کومه داسې مسلې دي چې هغه مسلې دا په صوبه کې دي مخکې په وړاندې دوی ته خودل غواړي ټول مسلې تعلیم مسله ده دا چې د هسپتالونو مسلې ری وته غټه غټه دا امن نشته اصل خبر دا روزګار خو بیخي نشته موږ دا رکشي چلو و رکشي گزاره به کیږي چې ټریفیک والا مونږ ګیر کې او موږ ته چلانګي کې موږ ته گزاره وکي یو موږ ته وزیر اعلی ویلې چې چلانونه ورکوي کې تاسو تنخواګانی نشته دا نشو درکولې مطلب کرپشن روان دي مکمل بس کرپشن دا چې زموږ دغه نه وباسي زرمن نو تنخوا هیڅ باندې ټیکس سوي چې ټیکس نه راکوي نو نوکریان ختميږي او کنه نوکریان هم ډېری بل طرف ته لاندې تعلیمونه خو بیا سړی نه کوي بس دا غپلې براوانی دا بالکل نو ټولم دغه تعلیم دی کړي یار تعلیم خو لک چاندې کړي شپږم پورې ډیر شه دی کنه چې نه زما شپاله سم وګورئ کوم نوکریان ورته ملاوي شي نشته نه غوړې نشته زموږ خپل د تر ځامن دي موجوده حکومت له بس مشوره دا وخت ورکې چې ټول خلک تینی او هغه غواړي چې دا وخت 400 الله سره ولاړ دي سم مشورې به ورکې یاره بس د موجوده حکومت نه خو زمونږ امید نشته چې دوی سکارو کې ځکه دا خو دیار لس کاله دوی صوبه غر کړه مکمل څومره ورونه قرضونه پیرا واړول او بس دا غړډه زیډي زوی کوي یو سم نشته نور نه سم نشي کولی امید دې نشته دا ما خو دې بیخي نشته اپری دې قبایل دونه سو امید ته وساله د دوانوم د نری د تاسو دوزی ولي تاسو بس په دمو ګوره یو الله یو ټیک دې ډیره زیاته مننه غانو کتونکو کو هر څوک راشي وای چې دا ټول یو خلک ته ګورو چې خیبر پختونخوا د صوبې با س جوړیږي عوام به همدغه شان دي پریشانی خپل کور کله به پریدي راضي به د بخارونو کې آباد